افغان ځواک د پرمختګ پر لور سلامونه او ستړي مشئ په دې هیله چې خبر تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راځو د خبر پر لور. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ څخه 180 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوند د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قوماندانۍ د 4 مسلکي ښوونځیو له بیلابیلو کورسونو څخه 180 تنه مجاهدین نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. مسؤلینو یادو فارغانو ته هر اړخیزې ویناوې وکړې او زیاته یې کړه چې درکړل شوي زده کړې د اسلامي امارت یو امانت دی او په خپلو قطاعاتو او جزو تامونو کې نورو مجاهدینو ته ورزده کړئ. له دغو فرصتونو څخه سالمه ګټه واخلئ. په پای کې یادو فارغانو د هیواد په هر ګوټ کې خدمت کولو ته چمتووالی وښود او غونډه د بریالیتونو په ورکولو سره پای ته ورسیده.